درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د شیرشاه سوري د ژوند شخصیت نظام د سلطنت او تلپاتې کارنامو د یادونې په توګه یادګار او شاندار شیرشاه سوري سیمینار اهتمام د روان میلادي کال د مارچ په 3 مازدیګر سپرینګ کارنیول هوټل د پیښور صدر کې کړی. پوهاند عباسین یوسفزی د سیمینار صدارت کوو. صدارتي مجلس کې ډاکټر چراغ حسین شاه، ام آر شفاق، میرویس چکنوري، شمس مومند، پروفیسور ډاکټر گلزار جلال، امان الله نصرت، محمد هاشم غمشریک، محمود جان بابر، اطلس ګل اطلس او یوسف خان ناست وو. کوربه شخصیت په کرسۍ سید صابر شاه لیدلی شو. د نظامت چارې د سید صابر شاه زوی مولانا حافظ ایمل شاه ترسره کولې. د دې سیمینار په مناسبت د میان فضل الرحمن شاهد د کتاب شیرشاه سوري ژوند شخصیت او کارنامې مخکتنه هم د صدر مجلس عباسین یوسفزي، کوربه صابر شاه او د پریزیډنټ میلمنو غړو په لاس وکړی شو. صدر صاحب ناوخته راغو، ما ته میسج کړی و، زه ورته ستړي مه شي ویم او کورسۍ دا خالي پرته ده. ډاکټر صاحب ستړی مه شي، په خیر راغی، هر کله راشي. جي د دې ملګرو دا ده چې باچاجي لګیا دی په یوازې ځانې دومره دروند پیټ راغستی دی چې خپل قامي اتلان، خپل هیروز، هغه خلک چې هغه زموږ نه په تیارو کې پراته دي، باچاجي د نصاب خبره وکړه چې په نصاب کې هم نشته. نو دې دپاره یو شعر چې د ماشوم په غېږ کې پڼ بسته پرته ده خو کتاب پکې زما د نصاب نشته. چیرا پیدا لمور نرشی سڑے ډیرو سرونو باندې سرشی سڑے. درنا چې کوم خپل محفل جوړ کړی دی د صابر شاه صاحب مننه هم کوم چې داسې اتلان ستایي او داسې خلک راولي، خلکو ته ښیي چې زموږ اتلان څوک وو. بسم الله الرحمن الرحیم. باچاجي ګران صابر شاه صابر صاحب او داغه تنظیم د صابر د رڼا مرګري په سټیج باندې ناس شمس مومند صاحب، بابر صاحب، ډاکټر عباسین یوسفزی، زما د ایډورډز کالج سټوډنټان چې راغلي دي، نور کشران مشران، ټولو ته په خیرالی السلام علیکم. I would like to say a few words in English because this seminar is organized with the collaboration with the sponsorship of Your Voice TV. So we are extremely grateful to them as well as the Sabir the Rana Margari that they organized this seminar to pay tribute to Shershah Suri, his struggle, his vision, his life, his personality and his achievement, and that is the motto of this seminar. So I would like to share a comparative approach to you. زما د تاریخ نومیالی په کوم سر کې چې لوی فکر را پیدا شي، په کوم سر کې چې لوی فکر را پیدا شي د ټولنې مقتدا او رهنما شي. لکه باز په لوړو غرونو کې پروازونه، لکه باز په لوړو غرو کې پروازونه د هېواد د جوړېدلو په سودا شي. همداسې مسلسل فتحې کولې افغانستان باندې راغی، سره دې چې افغانستان کې معطل شو، جګړې وخوړې، سرونه یې وخوړل، خو بالاخره هندوستان ته راورسېد. خو د هغه نوم ښه نه یادېږي، د هغه یو سفاک او قاتل او ظالم یادېږي، عیاش انسان و. مګر شیرشاه سوري بیا هغه چې و دا یو د کارنامو سره د شیرشاه لقب
د عادل شیرشاه باندې یادېږي. یعنی خلک ډېر پاچایان تېر شوي دي او خلک یادوي په تاریخ کې، مګر دا د عادل لقب دا د ډېرو کم خلکو په نصیب کېږي. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ډیرو ګرانو ښاغلو مشرانو کشرانو د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا نه ډیرو پتمنو غیرتمندو میلمنو، د لوی شیرشاه سوري د پروګرام کې زه د صابر د رڼا ملګري ته تحریک د طرفه تاسو ته په خیر راغلی وایم. په خیر راشي، الله رب العزت مو هر کله راوله. زه ستاسو د دې پروګرام قربا، ستاسو د دې پروګرام د سټیج ذمہوار ایمل صابر شاه ان شاء الله تعالی تر پروګرام تر اخره پورې به زموږ او ستاسو ملګرتیا وي. د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه شروع کول غواړم. تلاوت دپاره مولانا عبدالماجد جلالی صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او ستاسو په مخ کې د قرآن مجید آیاتونه ولولي. جزاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ټول اول خپل والد محترم باچاجي سید صابر شاه صابر د چا په منډه تړله او د چا په کار او زیار چې دا سیمینار را جوړ شوی دی، هغوی ته دعوت ورکوم ستاسو د لاسونو په پړکا کې چې هغوی دې راشي او چې څومره مشران میلمانه دي هغوی دې په عزت او په احترام او په درناوي سره په خپلو کرسو باندې کښېنئ. یا محترم سید صابر شاه صابر صاحب. زموږ د دې سیمینار چې کوم صدر دی د پښتو ژبې یو لوی نوم ګران محترم استاد عباسین یوسفزی صاحب دی. د هغوی په گورنر هاوس کې څه میټینګ وغیره دی، نو باچاجي ته سوال جواب پرېښودلی دی چې ان شاء الله تعالی زه به ځان در رسوم. نو هغوی ته به ان شاء الله تعالی مونږ د صدارت کرسۍ خالی پرېږدو، هغوی به راځي ان شاء الله تعالی په خپله کرسۍ باندې او بیا کښېني. مونږ سره مشران میلمانه دي، زمونږ هر یو میلمه مونږ ته ګران دی، محترم دی، عزیز دی، زړه ته م رانږدې دی، مونږ ته ښاغلی دی. بعضې داسې مشراني چې هغوی په سټیج باندې کښېنولو سره نو دا سټیج رونق هم زیاتېږي، د سټیج ښکلا هم زیاتېږي. زه داسې مشران میلمانه چې ما ته لیکلی شوي د هغوی یو یو راغواړم. په ډېر درناوي سره زه اول دعوت ورکوم یو لوی صحافي، لوی نوم د قبایلي سیمې صحافي ګران کاکاجي شمس مومن ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او په سټیج باندې تشریف کړي. شمس مومن صاحب. د افغانستان د خاورې یو لوی زوی د چکنور د خاندان یو لوی نوم ګران محترم میرویس چکنوري صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي په سټیج باندې تشریف کړي.
یو بل مشر محترم د افغانستان د خاورې سره تعلق لرونکی دی محترم محمد هاشم غم شریک صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي او مشرانو سره دې په سټیج باندې تشریف کړي. محمد هاشم غم شریک صاحب د پښتو ادب یو بل ځلنده نوم او ما ته ډېر ګران ډېر محترم مشر ممرې شفق صاحب ته زه دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي او مشرانو سره دې بدرګه کې کښېني. د تاریخي ایډورډ کالج د انګلیش ډپارټمنټ چیرمین ښاغلی ډاکټر ګلزار جلال صاحب ته هم دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي او مشرانو سره دې په سټیج باندې کېږي. ډاکټر ګلزار جلال صاحب. د معمار رسالې چیف ایډیټر د قطر نه خصوصي طور باندې راغلی ملما او د حاجي ګلزار خان زوی یوسف ګلزار خان ته دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي او په سټیج باندې تشریف کړي. یوسف ګلزار خان. د رحمان بابا چې کوم د ټولو نه لوی مرید ما ته په دې زمانه کې ښکاري او د رحمان بابا د فن هغه جوهرو ته چې ورکوز شوی دی او د لوی رحمان مجتهد کتاب مصنف او دارنګه د رحمان بابا باندې ډیر زیات کار کړی دی ګران محترم اطلس ګل اطلس صاحب ته هم دعوت ورکوم چې هغوی دې هم راشي او په سټیج باندې مشرانو سره کښېني. اطلس ګل اطلس صاحب. یو بل ډیر محترم د افغانستان د خاورې شاعر ښه لیکوال ښه نثرنګار ګران کاکاجي امان الله نصرت صاحب ته هم دعوت ورکوم چې هغوی دې راشي او په سټیج باندې مشرانو سره کښېني. ګرانو ښاغلو مشرانو د پروګرام د خبرو اترو باقاعده آغاز کول ډاکټر صاحب او منظور خان ته مخکې راشي. ډاکټر عالم صاحب باچاجي وایي تاسو مخکې راشئ جي کوم ملګري وروستو ناست دي مخکې راشئ دا مخکې سیټونه ډک کړئ جي. منظور خلیل صاحب مخکې راشئ. رڼا ملګري تحریک روح روا او بانی والد محترم او د دې پروګرام را جوړونکي سید صابر شاه صابر صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی دې راشي او تاسو د دې پروګرام د خبرو آغازو کې ابتدایي خبرې درته وکړي او د دې پروګرام د را جوړولو مقاصد هم تاسو ته ووایه چې زموږ د دې پروګرام را جوړولو کې څه مقاصد دي او دا پروګرامونه دا 13 کالو نه دا پروګرامونه مونږ کوو د دې څه مقاصد دي. سید صابر شاه صابر صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی دې راشي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم بدرتو خرما پرب درناگانو قسم بدرتو خرما پرب درناگانو مونږ ټول عمر لکړی دی طلب درناگانو. اے راشئ د شعور د پلوشو غیږې ترې یوسئ مونږ سپړ دی پېښور کې دی مکتب درناگانو. زما قدرمنو عزتمنو ملګرو زه تاسو ته ټولو ته په اخلاص هرکلی کومه. دا رنګ ښکاري چې دا منظور خلیل او عباد حسن خټک صاحب په ډومبي ځل لکه چې سیمینار ته راغل چې ورته سټیج سیکرټري وویل چې مخکې راشي او نه راځي نو مخکې راشئ تاسو جي. قدرمنو ملګرو دا سیمینار د را جوړولو مقاصد خو تاسو ته هر ځل زه بیانوم او دا باسې په مخلې شو خبرو یا په زړو مرمرو خوند وهل وي خو حقیقت دا دی چې زما په نصاب کې پښتانه اتلان نشته زما په کتاب کې پښتانه اتلان نشته. تاسو ګورئ چې دلته کې باکو خان څوک پیژني دا د ایډورډ کالج سټوډنټان ناست دي
کالو خان څوک پیژني، ګجو خان څوک پیژني، میرویس خان څوک پیژني، او شیرشاه سوري هم تر نوم تر حده مونږ پیژنو. زه بالکل دا په دعوې سره ویم چې په موجوده وخت د حال کې هم خلک کم ناست دي، په هغې کې به هم ډېر کم خلک د شیرشاه سوري د نامې او کارنامې نه خبر وي. د یو سیمینار را جوړولو مقصد هم زما صرف دا دی، بلکې زه به تاسو ټولو ته خواست وکړم چې دا وخت کله کله راځي. دا د شیرشاه سوري د ژوند د تاریخ وړومبی سیمینار دی چې په سر ښار پېښور کې د پښتونخوا کېږي. نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې اوس تاسو راغلي یئ، دا دومره تاوان مونږ کړی دی، دا دومره ستړي مونږ کړی، نو بیا په شیرشاه سوري که څوک خبرې کوي یا مقاله وي تاسو یې واورئ، چې تاسو د دې حال نه بهر وځئ، نو چې تاسو خلکو ته دا خپل لوی د بر صغیر د ټولو نه لوی پښتون باچا یادوئ چې دا څوک و. بس صرف زما مقصد د دې سیمینارونو دا دی، او دا خبره زه په فخر ویاړ او افتخار کوم چې دا سیمینار زما 48م سیمینار دی. تر اوسه پورې حال دا ډاکټر عالم صاحب چې دا رنګ سیمینارونه د حکومت او د دولت کار دی. که په کابل کې دا رنګ سیمینارونه کېږي نو هلته حکومتونه دي دی په شا. زه دا سیمینارونه د 1990 نه 1990 نه کوم، او چې کم سیمینار ته څوک راشي نو هغه څه وایي په دې سټیج باندې، هغه وایي یاره دا په میرویس نیکه باندې لومبی سیمینار دی، ډاکټر بصیر صاحب په میرویس باندې لومبی سیمینار دی، او په ایمل خان باندې لومبی سیمینار، او ګجو خان خو موږ نه پیژنو. نو ولې نه پیژني؟ دلته خو ډېرې پاټایم شته، ډېر خلک د یو نوم باندې او بل نوم باندې او سیاسي پارټۍ دی او د چا دې لاس کې د یو دغه جنډه نه وي، نو آیا هغوی سره دا لږې ډېرې پیسې یا دارنګ یو حالونه نشته چې هغوی وکړي؟ اصلي مقصد زموږ دا دی چې موږ به نه حکومت ته دا کار پرېږدو، نه دولت ته او نه نورو سیاسي مشرانو ته. دا زموږ د ټولو کار دی او انشاءالله دا کار به په شریکه کوو. ملګرو، زه تاسو ته یو صرف 2 خواسته کوم. یو خو درته دا خواست کوم چې کم مقاله نګاران دلته مقالې اورولو دپاره راځي، نو دا سیمینار دا رنګ شیز دی چې دا د خلک پکې تنګېږي. نو اوس ډېر زیات قدرمن او عزتمن ملګري زموږ او ډېر مهربانه نصیر یاسیني صاحب د دې سیمینار د چاپ د کتاب خپل ذمه په سر واخیسته، او هغه ماته وایي چې بس دا سیمینار ختم شي، دا مقالې او نظمونه کمپوزر له ورکړه چې بس چاپ یې کړو. نو چې دا کتاب چاپ کوي نو دا مقاله دا لوستو سره تعلق ساتي او اورېدلو باندې خلک تنګوي. نو تاسو ته دا خواست کوم چې مقاله نګارانو ته دا خواست کوم چې خلک درنه تنګ نشي. که خلک درنه تنګېږي، ما په لاره باندې هم دوی ته یو خبره وکړه چې بیا به مسله جوړه شي. نو چې مسله جوړه شي بیا به درنه خلک پاسي، نو هغه هسې خواري به دغه شي، نو لنډیز به تاسو وایي چې دا خلک تنګ نشي. او تاسو ته هم دا خواست کوم چې تاسو به اورئ چې دا موږ دومره ستړي کړي دي، نو دې دپاره هم کړي چې تاسو دا واورئ. زه د یو څو ملګرو مننه هم کوم، ځکه چې هر سیمینار کې ما سره ځینې خلک څه ناسم مرسته کوي، څوک مالی مرسته کوي او څوک را سره معنوي مرسته کوي، ستړي کوي. نو دا هغه ملګرو په ما باندې حق دی چې زه د هغوی مننه وکړم. یو خبره بله هم تاسو ته کوم چې مونږ ځینې وخت کې په دې سټیج باندې مېلمانه کېنو، نو د بل سیمینار خلک بیا نه کېنو هغه دغه، نو تاسو کې ډېر لوی قدرمن خلک لاندې شته، ډېر عزتمن خلک، خو هغوی به سټیج ته خبرو له راځي. او دا د سټیج خلک چې کوم دي نو دوی به کوشش کوي چې دوی بیا خبرې ونه کړي، چې لاندې مقاله نګاران خبرې وکړي. ما ایمل له یو بل ډېر لوی نوم هم ورکړی لاندې ناست دی، خو زه نه پوهېږم چې دنه دې په ړومبي ځل خو دې خو ډېر کار ده کړی چې دا ولې ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب لاندې ناست دی چې ده پرېښی دی. خو به هر حال زما د دې خبرو نه پس به بیا راوغواړي چې دا بچې ولې تا سره خو دا نوم لیکلی دی. دا ټولو نه مخکې زه د یور وایس ټي وي د لندن د ګرانې خور سهرجانې او رشاد خان مننه کوم چې د دې میډیا پارټنرشپ
چونکې دا میډیا پارټنرشپ هم ضرور دی هغوی دا ترسره کوي او انشاءالله چې د یور وایس ټي وي نه به دا ټول سیمینار تاسو ته 2-3 ورځې پس انشاءالله چې دا مونږ دغه کوو ملګرو د یور وایس ټي وي او څه خدمات دي تاسو ته به زما دا پروګرامونه متحکم وخت په وخت درځي نو زه د دې ګرانې خور د اخلاص او مینې ډېره مننه کوم ډاکټر ببرې امین عباسین نوابزی بیا نصیر یاسینی صاحب ستوره امین خور ډاکټر دیدار یوسفزی حاجی مکرم خان اپریده قدرمن احمد شاه هوتکزی او ډیر عزتمن میرویس چکنوري چې تقریبا په هر سیمینار کې ما سره خډ مضبوط ولاړ وي او د ډیر ګران میا فضل الرحمن شاهد صاحب د اخلاص د مینې د منډې د ستړې مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو خاموش امیږي دا مننه ځکه کومه چې دې ملګرو وخت په وخت صدر صاحب نا وخت راغو خو ما ته میسج کړی و زه ورته ستړي مشي ویم او کورسۍ دا خالی پرته ده ډاکټر صاحب ستړی مشي په خیر راغی هر کله راشي جي د دې ملګرو د مینې د اخلاص مننه کوم بیا خصوصا د ټولو زیاته د ډاکټر ببري امین صاحب او د عباسین نوابزي صاحب او د ډاکټر دیدار یوسفزي صاحب مننه کوم چې د پښتنو د دې سیمینار بنیادی سوچ ماته دی را کړی دی د ډاکټر نصیر یاسینی صاحب د اخلاص مننه په دې باندې کوم چې دا سیمینار بیخي هغه ماته بیګا ټلیفون کړی چې په دې سیمینار په کتاب 10 لک روپۍ راځي نو زه درلیږم او چې څومره ښه دا کتاب تاسو چاپ کوئ نو دی چاپ کوي خیر هغه خو یو بل اعلان هم وکړو خو هغه ما او ډاکټر صاحب ته پته ده او خدای دې وکړي که دا یقیني شو هغه خو ویل چې ډېر زر به انشاءالله ته او ډاکټر عباسین یوسفزی زه امریکې ته هم غواړم نو بس خدای دې وکړي که دا کار وشو خو به دا یورپ هم پکې مونږ سنګر صاحب ووینو به هر حال ستاسو د ټولو د اخلاص مننه کوم لاندې ډېر قدرمن دا جاوید اقبال خان یوسفزی صاحب اخلاصمن پښتون دی او په هر سیمینار کې تقریبا د ما سره اخلاص کوي منډه کوي دا د ثوابې پښتانه خبرې ډاکټر عالم یوسفزی صاحب به پخوا ډیر کار کولو د وطن پاله کلتوري څانګې د سیکرټري دی خو تش برای نام سیکرټري دی په دې 2 کالو کې د یار مې ځکه پې کوم د ټیم چې دا وطن پاله منظور خان دا یا خو د سیکرټریتوب مال راکا تی نشي کولی او یا تاسو یو سیاسي ګوند دی دا اتلان ستاسو کار دی چې وې نازوي نو په کار دا ده چې ډاکټر صاحب دارنګ اتلان کله کله نازي او که نور څه نه کوي خیر دی سکندر خان ته دی وایي مونږ سره د کله کله لږ ډېره مالي او دغه ملاتړ کوي الله دې ستاسو د ټولو عزت وساتي ملګرو په دې سټیج چې کم مشران ناست دي دا ډېر عزتمن مشران ناست دي کیدای شي دې کې ډېرو ته د خبرو موقع هم ورنشي د هغې وجه دا ده چې ما تاسو ته ویل چې مقاله نګاران زموږ لاندې ناست دي هغوی به سټیج ته راځي او ستاسو تورکې صاحب دا لاندې به دوی سټیج نه راځي او دا مشران چې کم ناست دي نو دوی ته به لږ مونږ دا وایو که وخت و خو صحیح ده ګنې بیا به مونږ سره ناکام کوي او دا خپل مقالې یو دا دی چې دا مقالې به تاسو دلته چې کم او یا نظم به دلته ماته ږدئ چې د کتاب له عملی شکل ورکو د دې میډیا د مرګرو سمر اپریدي صاحب مرور صاحب محمود جان بابر صاحب تاسو خو بس مننه کو شمس محترمه قدرمنه د دې ټولو ملګرو خصوصا د ډیر عزتمن او ډیر قدرمن مشر حاجی نوشیروان دل صاحب مننه کوم یو ځل بیا د سحر حیدري د یور وایس ټي وي الله دې ستاسو عزت وساتي د پښتو ژوند مینې او بقا دا سفر به همداسې جاري وي او ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب ته خواست کوم چې راشي او په دې کورسۍ زما کینی او زه به دلته مخامخ سنګر صاحب سره کینم ډېره مننه الله حسین شاه صاحب زه چې زیارت په ورځ مدرسې نه کور ته راشم نو یو ندیم کتاب خامخا والد صاحب ته تحفه کې راغلی وي نو چې کله هم د ډاکټر صاحب کتاب پکې پروت وي نو زه د ټول اول د ډاکټر صاحب کتاب ګورم هغه که وړوکې کیسې وي او هغه که سفرنامه وي او که هغه تحقیقي کتاب وي او که هغه د مقالو مجموعه وي او که د کالمونو مجموعه وي ډاکټر صاحب زموږ ډېر عزتمن مشر دی په شیر شاه سوري باندې کتابونه هم لیکلی شوي دي په انګلیش کې په اردو کې په فارسي کې په پښتو کې ژباړې هم شوي دي
زما په خیال پرون نه هغه ورځ مونږه څه ناڅه تصویران PDF کتابونه شیر کړي هم وو چې کم کتابونه په ډاکټر په شیرشاه سوري باندې لیکل شوي دي. یو کتاب د شیرشاه سوري په ژوند باندې ګران محترم مونږ سره ناست دی میاں فضل الرحمن شاهد صاحب هم لیکلی دی او یقینا چې ډیر زیات مواد پکې راجمع کړي دي، تحقیقي کار پکې کړی دی او داسې مواد راجمع کړي دي چې د شیرشاه سوري د کارنامو چې کومې کارنامې شیرشاه سوري په خپل ژوند کې په خپل باچاهت کې کوم اصلاحات یې کړي وه، غیرو خلکو کړي وه، هغې پکې هم راجمع کړي دي. تر دومره حده پورې کار کړی دی. د میاں فضل الرحمن شاهد صاحب کتاب موږ سره دلته موجود دی. اعزازي طور باندې به انشاءالله تعالی د اباسین یوسفزي صاحب په لاس باندې د نورو مشرانو په لاس باندې به اوس د هغې مخکتنه هم کوو او بیا به انشاءالله تعالی شاهد صاحب ته د پښتو پګړې هم ورپسر کوو. ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب ته دعوت ورکوم، والد محترم ته دعوت دی چې راشي، شاهد صاحب دې هم راشي سټیج ته او د دې کتاب مخکتنه دي وکړي. راشي زما په ځای باندې په سټیج کې نه زه باندې کښېنم. مونږ سره ډیر ګران مشران ناست دي، ان شاء الله تعالی هغه به په شیرشاه سوري باندې مقالې وایي. زمونږ استادان فرمایي چې د هر کار لپاره څه نه څه سبب وي. والد محترم نه مونږه که ډیر څه نه دي زده کړي نو دا تقریبا یو نیم کاله شو چې کله هم په یو ملي اتل باندې زمونږ په یو میړني باندې پروګرام وي نو د والد صاحب د حکم موافق څه نه څه په هغې باندې لیکل کوم. ما ته هم مقاله راکړی شوې وه خو چې مطالعه مې شروع کړه اگر که د وفاق امتحان هم و هغه شانتې ونه کړی شو څنګه چې پکار وه. نو ډاکټر صاحب محترم په درخواست کې دا خبر عرض کول غواړم چې مطالعه مې شروع کړه نو د شیرشاه سوري نه چې لږ شانتې مخکې لاړم بهلول لودي نه مې شروع کړه نو بیا ما والد صاحب ته ویل چې په شیرشاه سوري باندې به انشاءالله تعالی نور مشران خبرې وکړي. زه به یو 2-3 منټه صرف په دې باندې خبره وکړم چې شیرشاه سوري څنګه راپاڅېدو او هغه څه علتونه او څه اسبابو چې هغه راپاڅېدو او مغولي ګریوان ته لاس واچولو. نو د بهلول لودي نه تر شیرشاه سوري پورې یو څو خبرې ستاسو وړاندې عرض کول غواړم. خوشحال بابا وایي چې د شیرشاه او د بهلول خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و باچاهان شپږ اوه پیړۍ داسې باچاهي کړه چې په دوی پورې درست خلک و حیران او که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. د شعرونه د ډاکټر صاحب یو کلیپ راته په یوټیوب باندې ملو شوی والله عالم چې هر څو کاله مخکې دا ریکارډ کړی وه ډاکټر صاحب نه مې دا شعرونه اخیست کړي وو. ګرانو محترمو د هندوستان کې د پښتنو د حکومت د پښتنو د باچاهت بانی دا بهلول لودي ګڼلی شي. لودي دا د پښتنو یو خاندان دی. د دې د خاندان مشر نوم خورشید جهان ابراهیم لودي. لودي د دې خورشید جهان لقب نو د دې د وجې نه د خاندان ته هم بیا د لودیانو خاندان ویلی شو. د لودیانو خاندان کې یو ملک د هغه نوم و ملک بارام خان. 15 زامن وه. د یو زوی نوم پکې ملک کالا خان هم و. ملک کالا خان دا ډېر په ځوانۍ کې مړ شوی و. ملک کالا خان چې کله مړ کېدو نو دونه صرف یو زوی پاتې و چې هغه بهلول و. خو والله اعلم بعضې کتابونو ملک کالا خان صرف دا یو زوی ذکر کړی دی، بعضې وایي چې نه ډېر یو. خو ملک بهلول دا د ملک کالا خان زوی او د مور او پلار د خپل پلار نه په ماشومتوب کې پاتې شوی نو د ده تربیت د ده تره ملک سلطان کړی وه. د ملک بهلول تربیت دا ملک سلطان کړی وه او دا ملک باران دا د لوی چې کوم یو بل شاهنشاهي خاندان تغلق ورته چې ویل کېږي ملک فیروز نو دا ملک باران د ده په وخت کې وه. دا د تاریخ لحاظ سره 1988 عیسوي راځي. ملک بهلول دا د ملک کالا خان زوی او د ده تربیت د ده تره ملک سلطان اسلام شاه کړی وه. دې لودیانو باندې د هغه ټیم یو سلطان چې سلطان محمد شاه نوم یو هغه ورپسې خپل یو جرنیل قطب خان راوستلو. لودیان یې وویل
او دومره خراب یې وویل چې صرف پکې همدا یو ملک بهلول پاتې شو، دا لا ماشوم و، خو الله رب العزت پکې صلاحیتونه ایښي وه، ملي جذبه وه پکې، د بدل اخیستو دپاره د ماشومتوب نه کوششونه شروع کړل. نو دې حد ته بیا راورسېدو، دومره جدوجهد یې وکړو چې په 19 اپریل 1451 یعنې تقریبا د ملک فیروز نه 80 کاله پس د په 19 اپریل په 1451 کې په دهلي باندې قبضه وکړه او ځان د خپل حبیب له برکته دا ساده انشاء رنګینه د رحمان کړې. په سټیج ناس ډېر درانه مشران، د دې محفل صدر زما محسن پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب او نور څومره په حال کې چې ملګري ناست دي، د صابر د رڼا د تحریک لړه دې ټولو ته په خیرالي ورکړې وم. راشئ چې لږ کینو د اجمل سره د سره یو څو کیسې د ښکلو دي. خبرې خو ما سره ډېرې وې، خو دا ده چې ایمل صابر شاه صاحب چې کوم هغه تاریخي پس منظر بیان کو، نو زما خبره دی ډېره زیاته ماله اسانه او رالنډه کړه. دا ده چې باچاجي لګیا دی په یوازې ځانې دومره دروند پیټ راغستی دی چې خپل کامی اتلان، خپل هیروز، هغه خلک چې هغه زموږ نه په تیارو کې پراته دي، باچاجي د نصاب خبره وکړه چې په نصاب کې هم نشته. نو دې دپاره یو شعر چې د ماشوم په غیږ کې پڼ بسته پرته ده، خو کتاب پکې زما د نصاب نشته. دا پروفیسر ډاکټر زر محمد سنگر صاحب د مقالې نه پس زموږ یو خوږ مشر د افغانستان د خاورې بهترین نظم نگار ګران فضل مولا تورکی صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د شیرشاه سوري په ژوند باندې د نظم په صورت کې خبرو وکړي. ګران محترم فضل مولا تورکی صاحب. ورحمت الله وبرکاته. په دریځ باندې قدرمن درانه مېلمنو ته تالاب کې درنو هزارو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. اوس ما مختصر لنډ نظم مې لیکلی دی او زه به دا ستاسو خدمت ته تقدیم کوم. انشاءالله کوشش وکړم. چې را پیدا له مور نرشي سړی ډېرو سرونو باندې سر شي سړی چې را پیدا له مور نرشي سړی ډېرو سرونو باندې شر شي سړی څوک یې خادم شي د خپل قام او ولس څوک چې خادم شي د خپل قام او ولس که څومره ټیټ چې هومره بر شي سړی که څومره ټیټ چې هومره بر شي سړی ډېرو سړونو باندې سر شي سړی قد یې په ټولو کې اوچت ښکارېږي قد یې په ټولو کې اوچت ښکارېږي لکه چنار لکه نختر شي سړی لکه چنار لکه نختر شي سړی
چې را پیدا له مور نه شي سړی څوک ترې تودوخه څوک رڼا ترې اخلي څوک ترې تودوخه څوک رڼا ترې اخلي په توره شپه کې لکه لمر شي سړی په توره شپه کې لکه لمر شي سړی خوږه خندا یې ګل غوټۍ تخنوي خوږه خندا یې ګل غوټۍ تخنوي دا پسرلی باد سحر شي سړی ډیرو سرونو باندې سر شي سړی په بحر بر یې محسوسیږي خوشبو په بحر بر یې محسوسیږي خوشبو لاکا ګلونا معطر شي سړی ډیرو سړونو باندې سر شي سړی عام او خواص یې په ښه نوم یادوي عام او خواص یې په ښه نوم یادوي لکه شیر شاه چې زړور شي سړی مننه عام او خواص یې په ښه نوم یادوي لکه شیر شاه چې زړور شي سړی ډیرو سرونو باندې سار شي سړی خپل او پردي ور باندې فخر کوي په لوی کمال د بر اولاد شي سړی ډیرو سرونو باندې سار شي سړی چې نن پرون یې پر تلا کړي سره چې نن پرون یې پر تلا کړي سره قسم دې سمدم مرور شي سړی قسم دې سمدم مرور شي سړی ډیرو سرونو باندې سر شي سړی دو تورکی بلها وتل ورونه دي د تورکی بلها اتل ورونه دي خدلا خدا چې خبر شي سړی خدلا خدا چې خبر شي سړی ډیرو سرونو باندې بار شي سړی چې را پیدا له مور نر شي سړی ډیرو سرونو باندې سر شي سړی محترم حضرت مولانا عبدالله عثماني صاحب ته سیمینار ته پر راتګ باندې هرکلی وایو اهلا وسهلا مرحبا د تورکی صاحب د ښکلي نظم نه بعد زه د صوابۍ د سیمې یو داسې شخصیت ته دعوت ورکوم چې هغه په خپلو ملي اتلانو باندې د حد نه زیات مین دی او هر ځای کې هر وخت خپل ملي اتلان یاد کړي دي نازولي دي محترم جاوید اقبال یوسفزي صاحب ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د شیر شاه سوري په ژوند باندې مقاله ته استادان دي بسم الله الرحمن الرحیم محترم صدر مجلس اباسین صاحب او په سټیج ناست خوږو درنو مشرانو او ما ته مخامخ په ښکلي ملګري زما یا زما دوستان ته زه سلام هم کوم او د صابر شاه صاحب د رڼا چې کوم ښکلې
محفل جوړ کړی دی د صابر شاه صاحب مننه هم کوم چې داسې اتلان ستایي او داسې خلک راولي خلکو ته ښیي چې زموږ اتلان څوک وو دا ډېر لوی کار دی نو صابر شاه صاحب دې ته ملا تړلې ده او دا ورسره مونږ هم څه ناڅه لګیا یو کوشش مو دی چې خپل اتلان ما خو دې نه مخکې دا وویل چې داسې محفل جوړوي او داسې اتلان یادوي مونږ زه د صحابه سیمې نه تعلق لرم مونږ دغسې پروګرامونه او خپل اتلان منظو او په ناس مخامخ زما رور عباسین صاحب د دې شاهد دی چې مونږ داسې محفلې کوو او په ژوندون هم پټکي تړو داسې د خلکو او چې کوم زمونږ اتلان دي لکه خان ګجو خان زمونږ د سیمې دی ملک کالو خان زمونږ د سیمې دی خان باکو خان زمونږ د سیمې دی مونږ هغه یادو او مونږ د ملک کالو خان یو مومنټ چلولی نو عباسین صاحب را سره و دا اوس چې سیفټي صاحب دی نو دته مونږ وویل چې دا غلط یو سبجیکټ دغه شوی دی نو د وی چې تاسو سره خپل خلک چې د خپل مشرانو تاسو کوی مونږ به کوو زګه به کوو چې هته کې هم نشو برداشت کوله خو ستایو به هم نوی کولته به هم خو چې زمونږ سره د خلکو سره د ځان قرباني ورکړي دي د ژوند قرباني ورکړي دي نو مونږ به منظوم او خیو به زبا په شیر شاه سوري باندې بم خبرې کوم خو صابر شاه صاحب هم ویلي دي چې مته دا خبرې مختصر کوو نو ما خو لیکل ډېر کړي دي خو مختصر به کو سنه څه خو به واو کنه که خو خو به د شیر شاه سوري داسې یو هستی وه چې د هغه د خلکو اوسه پورې یاد دی وایي چې دستار تړي 1000 دي چې دستار تړي 1000 دي د دستار سړي پشمار دي شیر شاه سوري هغه د دستار سړی و چې په ژوند یې لږ وخت کې هغه کړی بادشاهت کړی 15 کاله خو تاریخ رقم کړی دی تاریخ دانان د بر صغیر نیپولین یادوي اسلامي تاریخ کې دغه نوم نه هېرېږي به او اوس هم چې مونږ څومره وخت وشو چې هغه وفات شوي دي خو مونږ یې اوس هم یادوو زه به په هغې باندې مختصر خبرې وکړم ډېرې به ځکه نه کوم چې دا خلک به هم تنګ شي بیا به وایي چې یاره مته دا شی اوږد شو شیر شاه سوري په کال 1486 کې په انډیا کې روهتاس ضلع بهار کې پیدا شو او د په کام پښتون او د سور قبیلې نه اوس هم په بونیر کې تاسو ګورئ د دې قبیلې خلک شته نو دا و پښتون نو پښتو یې رقم کړې ده او خلک یادوي او مغولو ته هم ښوولي دي چې پښتون څنګه وي د پلار نوم یې حسن خان او د هغه 8 بچي څنګه چې سنګار صاحب ووي څلورې ښځې وې بچي ډېر وو په دې باندې دې خبرې تفصیلي وکړې په 8 زامنو کې دغه یو چې کوم د تاریخ کې ځان وښولو بیا د دې نیکه ابراهیم خانو او د وخت چې کوم تیر کړی دی مختصر کوم یې ځکه چې بیا به اوږد شي په 18 مۍ 1540 کې دته حکومت میلاو شوی دی سلطنت باندې چې ناست دی په دې تاریخ باندې او بیا په 22 مۍ 1515 کې وفات شوی دی وفات شوی څنګه دی اچانک د بارودو صدماکې وشوې او په هغې کې دی وفات شو
اچانک و د دې نه پس د دې زوی اسلام شاه هغه چې کوم دی برسر اقتدار شو یا سلطنت ته ملاو شو خو په دې لږ وخت 15 کالو کې د په پورا هندوستان باندې حکومت کړی دی بادرۍ خو دومره دي په شمیرل نشي ژوند دی دا لږو وخت کې مته تیر کړی 15 کاله دی خو دومره سې کړي دي چې هغه مته وخت په ډېر لګي چې یو بیانوم خو څه خبرې داسې دي چې هغه کوم کړي دي جنگونه هم کړي دي فلاحي کارونه هم کړي دي سماجي هم کړي دي عوام ته هم خوشاله وو فوج ته هم خوشاله وو فوج به هغه داسې ساته چې نقد تنخواه به ورکول دي نه مخکې د نقد تنخواه تصور نه خو هغه ولا ورکوله او چې چا به په فوج کې کارنامې وکړي نو هغه له به وظیفې هم ورکولې جاګونه به هم ورکول فوج ته نه خوشاله و ځکه دا دومره څه کړي ورپسې که ته وګورئ چې دا کوم جرنلیست جوړ کړی دی د دلی نه واخلې تر کابله پورې په دې باندې ځای په ځای سرای جوړې کړې وې او په هغه سرایو کې د خوراک انتظام و د دوايو انتظام و ډسپنسري وې حفاظت کو د ټول جرنلي سړک دا تقریبا 1000 کیلومتر دی کم مسافر چې با په تجارت باندې د سمرقند بخارا نه داسې په افغانستان راغلل زمونږ په دې علاقو به راغلل په خیبر پاس به راغلل دا به انډیا ته تلل او تجارت به کولو نو منډۍ کې تاسو وګورئ دغه ځای کې به څه خلکو هم دغه ځای کې هغه کوله سټیپه کوله هغه دغه لار چې کوم دی محفوظه کړې هم وه او د ډاک داسې انتظام یې کړی و چې اسونه به یې ساتلي وو په دغه ځای په ځای به څه فاصله کې به څه کسانو به ډاک وړه بیا د هغې نه مخکې به نورو کسانو به ډاک وړه دا سلسله به تر آخره پورې د افغانستان نه واخلې تر هندوستانه پورې او د هغه ځای نه واپس به همدغسې بیا راتله بل په خپل هغه چې کوم دی په څه دی حکومت کې هغه د خلکو د فلاح او بهبود دپاره ډېر کارونه کړي عوام ته خوشحاله وو زرعي اصلاحات یې هم داسې کړي چې ټیکسونه یې لګولي وو خو هغه به هغه ټیکس به هغه خلکو ته معاف کو چې د چا فصل به خراب وشو یا به ضایع شو نو بیا به د حکومت د طرف نه هغه ته وظیفه میلاوېده او هغه ته به هغه زیان چې په هغه ته کوم رسېدلی هغه به حکومت برداشت کولو غیر راشي او تاسو خپل نظم وړاندې کړي د شیرشاه سوري په حق له امان الله نصرت صاحب د ډیرو درنو او قدرمنو مشرانو او راغلو ټولو مېلمنو په اجازه بسم الله الرحمن الرحیم زما د نظم عنوان د ستر افغان شیرشاه سوري ته تا جوړ په غلیمانو ناتارونه کړل شیرشاه تا جوړ په غلیمانو ناتارونه کړل شیرشاه تا فتح په میړانه ډیر ملکونه کړل شیرشاه او تا جوړ په غلیمانو ناتارونه کړل شیرشاه تا فتح په میړانه ډیر ملکونه کړل شیرشاه ته نر وي ته اتل وي د زړه سر د پښتنو وي ته نر وي ته اتل وي د زړه سر د پښتنو وي زمری وي میړنی وي شملور د پښتنو وي او د توري او میړانې سیال د نو په نړۍ کې د توري او میړانې سیال د نو په نړۍ کې معلوم په ټول جهان وي لوی رهبر د پښتنو وي او ځلان د پښتنو دی تاریخونه کړل شیرشاه تا فتح په میړانه
ډیر ملکونه کړل شیرشاه مننه او هر خوا ته ستا د تورې هنګامې وي په جهان کې هر خوا ته ستا د تورې هنګامې وي په جهان کې تورزن وي ننګیالی وي ځلیدلي هر میدان کې او خوره په هند و سند د واکداري وه لوی سلطان وي خوره په هند و سند د واکداري وه لوی سلطان وي کیسې وي ستا د برم لر او بر په هر مکان کې کیسې وي ستا د برم لر او بر په هر مکان کې او تامات په میر سمنو پښې لاسونه کړل شیرشاه تا فتح په میړانه ډیر ملکونه کړل شیرشاه او شیرشاه تا په ګونډو د همایون غوندې شاهان کړل شیرشاه تا په ګونډو د همایون غوندې شاهان کړل تا ورک له هند و سند نه د مغلو واکداران کړل انصاف او عدالت به د کولو لوی پښتون وي ښارونه سرکونه جوماتونه دې ودان کړل او روان دي د نهضت په لور قامونه کړل شیرشاه تا فتح په میړانه ډیر ملکونه کړل شیرشاه او له خپلو زارېدلې له پردو سره په جنګ وي چې حق نه څوک منکر وو ته هغو سره په جنګ وي ډیوې د اسلام د ژوند په لارو بلولې او رڼا دې خوروله تورو شپو سره په جنګ وي تا ختم د اغیارو پرتمونه کړل شیرشاه او تا فتح په میړانه ډیر ملکونه کړل شیرشاه ورکوم د ایډورډ کالج د انګلیش ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر ګلزار جلال صاحب ته چې هغوی راشي د شیرشاه سوري په ژوند باندې تاسو ته خپله مقاله وړاندې کړي ډاکټر ګلزار جلال صاحب بسم الله الرحمن الرحیم باچا جی ګران صابر شاه صابر صاحب او د هغه تنظیم د صابر د رڼا ملګري په سټیج باندې ناست شمس مومن صاحب بابر صاحب ډاکټر عباسین یوسفزی زما د ایډورډز کالج سټوډنټان چې راغلي دي نور کشران مشران ټولو ته په خیر علیه السلام علیکم I would like to say a few words in English because this seminar is organized with the collaboration with the sponsorship of Your Voice TV. So we are extremely grateful to them as well as the Sabir the Rana Margari that they organized this seminar to pay tribute to Sher Shah Suri, his struggle, his vision, his life, his personality and his achievement, and that is the motto of this seminar. So I would like to share a comparative approach to you. Zama maqala che da no da yo taqabila jaiza da yo comparative study da د ټولو ناول خو چې شیرشاه سوري څوک و رضا علي عابدي په خپل کتاب ریډیو کې دن کې لیکلی دي زه وایي د بي بي سي په دفتر کې ناست وم یوه ورځ نو د هغه وخت سربراہ ډیوډ پیج ما ته دا خبره وکړه چې رضا ته شیرشاه سوري پیژنې ما ورته چې ولې نه جرنلي سړک چې جوړ کړو نو وایي چې د هغه په ژوند باندې یو ډاکومنټري پکار ده وایي ما ورته چې دا خو ډېره ښه خبره ده خو په دې باندې خو به ډېرې زیاتې پیسې ولګي نو ډیوډ پیج ورته په جواب کې وایي چې کوم بادشاه سکه جوړه کړې ده ایجاد کړې ده نو که په هغه باندې پیسې ولګي نو دا تاوان سودا نه ده دا یو خبره دویمه خبره سر اولفیرو په خپل کتاب د پټان 1958 کې لیکي I once asked Dr. Khan Saab, my chief minister, to tell me who was his
hero in the history of the subcontinent. Half expecting that he would designate Akbar with his tolerance for other creeds. Sher Shah came the reply, and why? Because he was such a true Pathan, he went straight to the point without equivocation, and he always visited the spot in person when action was acquired or needed. Thou Sher Shah Suri. Us یو بله خبره چې هغه تاسو ته در یادولو ده د شیرشاه سوري په نوم باندې زمونږ په پیښور کې یو په چوڼۍ کې یا په کینټونمنټ ایریا کې یو سړک دی او یو د ریډیو پاکستان رحمان بابا سکویر سره خوا کې اسمبلی هال سره یو پل دی چې د هغې نوم دی شیرشاه سوري پل. خو بدقسمتي دا ده چې ټول هغې ته ټول خلک سوري پل وایي. نو زه د دې سټیج نه د دې مشرانو نه او باچاجي منګه به چنده واچو خو چې یو بورډ ولګو په هغه پل باندې چې شیرشاه سوري برج. منظوره ده؟ ښه اوس زما مقاله چې ده زما د مقالې عنوان دی دا چې د ریسرچ خبره ده نو بیا به د ریسرچ ټاپک راخلو جنرال خبرې خوند نه کوي. زما د مقالې عنوان دی جرنیلي سړک او د ریلوے د نظام منصوبې واکمن او غلام سوچونه. په دې مقاله کې ما دا جاج غشته دی چې د جرنیلي سړک دا د څه مقصد دپاره جوړ شوی و. د دې بنیاد ایښودی شوی په 1533 کې او زمونږ په هندوستان یا په پاکستان یا په دې سیمه کې په دې منطقه کې د ریلوے نظام راغلی دی په 1853 کې. نو دا څومره معلومات چې دي ما راغونډ کړي دي نو په هغې کې دا کوشش شوی دی چې د جرنیلي سړک تابعه دا د څه دپاره وه او د ریلوے نظام یا د ریلوے پاټلۍ چې جوړه شوې وه نو د هغې مقصد څه د یو مقصد د خپل ولس پرمختګ خوشحالي سوکالي او اساني وه او د بل مقصد چې د ریلوے د پاټلۍ د جوړولو یا د نظام د معرفي کولو په هندوستان کې هغه د هندوستان وسایل د دې ځای نه وړل انګلینډ ته یا انګلستان ته. په خپلو خلکو کې او په پردو کې صرف دغه فرق وي. صفی حلیم په خپل کتاب د هندوستان پښتانه کې لیکي چې د دې لوی لارې یعنی جرنیلي سړک بڼست شیرشاه سوري په کال 1533 کې ایښی. البته رضا علي عابدي په خپل کتاب جرنیلي سړک کې ډېر په وضاحت سره دا خبره ټینګار کړې ده چې جرنیلي سړک د دې ابتدا د پیښور نه شوې وه. رضا علي عابدي په 1915 کې 1985 کې پیښور ته راغلی او بیا هغه لیکي وایي زه د هغه ځای په تلاش کې وم د کم ځای نه چې جرنیلي سړک شروع شوی و د هغه لومبي کاڼي لټونو چې هغې ته به 0 پوینټ یا د سر کرښه ویلې وه. ما ته چا وی چې د پیښور صدر علاقه کم ځای چې پخوانۍ ډاک بنګله وه هلته د سړک په غاړه یو لوی سپین کاڼی ولاړ دی کیدی شي چې جرنیلي سړک د دغه ځای نه شروع کېده.
په دې اورېدو زه د کاڼي د لیدو دپاره روان شوم چې ورنږدې شوم نو د بنګلې په ځای اوس نوی عمارت ولاړو د سړک په غاړه د میل کاڼې مایل سټون نسکور پروتو دا کاڼې چا پراخکو د یو لختي د پاسه د پول په توګه د استعمالېدو دپاره ایښی و زه په منډه ورغلم او په کاڼي ورښکته شوم په غور مې ورته کتل شروع کړل د صدو زوړ د دې کاڼي ټولې نښې نښانې ورانې شوې وې البته په دې باندې یوه لویه ګول دایره په نظر راتله دغه کاڼې د جرنیلي سړک د ابتدا کاڼې ګڼلی شي مطلب دا دی چې د جرنیلي سړک 0 پوینټ چې دا پېښور صدر دی ما چې دا کتاب وکته نو ما رضا علیابي ته ما سره په لندن کې ملاقاتونه شوي نو ما ورته ایمیل وکړ چې اوس ما ته وښایه چې هغه کاڼې کوم ځای دی زه یې په خپله هم کتل غواړم ما ته وی چې کله دا پروګرام نشر شو نو بیا هغه کاڼې موږ چې تپوس چې وکړو نو هغه غیب شو د هغه ځای نه او اوس ما ته پته نه لګي چې هلته شته او که نشته دی دا د هغه ایمیل ما سره په ریکارډ پروت دی اصل خبرې دا دي چې موږ د خپلو مشرانو راښکاره کړي چې د هغوی ویژن څه و د هغوی سوچ څه و په هغه وخت کې موږ خو اوس موټروی جوړو په دې 21مه صدۍ کې او هغه موټروی جوړه کړې وه په 1933 کې د هغې بنیاد ایښی اوس یو تحقیق دا وایي صفي علیم دا وایي چې په 1533 کې د هغه ځای نه ایښی او رضا علیابي دی وایي چې نه د پېښور نه دلته 0 پوینټ او په دې باندې هغه بیا لیکلی د جرنیلي سړک یو غټ کتاب د دې نه علاوه بیا هغه چې وایي زه کله ورسېدم هندوستان ته نو هلته بوټانیکل ګارډن سره خوا کې چا راته ووایي چې د جرنیلي سړک دلته ختمیږي نو څنګه چې ما په پېښور کې لټون کړو نو هلته ورغلم او هغه مې تپوس وکړو هغه بوټانیکل ګارډن سره خوا کې خلکو وی چې دلته یو کاڼی دی هلته مې وي د چا نه تپوس وکړو چې دا جرنیلي سړک دلته ختمیږي وراته وی چې ختمیږي نه دې ځای نه خو شروع کیږي بهرحال د پېښور خلک وایي چې د دې ځای نه شروع کیږي هغوی چې سړک جوړ شوی دی د چا نوم پورې تړلی دی نو خلک په دې باندې خوشحاله دي د تاریخ نومیالی په کوم سر کې چې لوی فکر را پیدا شي په کوم سر کې چې لوی فکر را پیدا شي د ټولنې مقتدا او رهنما شي لکه باز په لوړو غرونو کې پروازونه لکه باز په لوړو غرو کې پروازونه د هېواد د جوړېدلو په سودا شي ځای په ځای د کارنامو بیرغ اوچت کا ځای په ځای د کارنامو بیرغ اوچت کا او د تاریخ د پاڼو فخر او رڼا شي د تیزبین او ضربین نظر رڼا کې د تیزبین او ضربین نظر رڼا کې نومیالی نن کې په فکر د سبا شي د پښتونولۍ په لویه لاره د پښتونولۍ په لویه لاره ورته خلک حیران پاتې خامخا شي ولسونه ویښوي له درانه خوبه هغه سر چې تلو سر او دلربا شي د خلکو په نثر وویلې سړکونه او لارې جوړې په مزه کې او توده چې ولسونه په رښتیا شي د وطن د محبت په مینه مست وي د وطن د محبت په مینه مست وي او د بري چغه یې پورته هره خوا شي لوی کارونو ته ملا وتړي په نره ډېر لویان یې په تعظیم مخې ته راشي تاریخونه یې نامو ته په خنده لکه ستوری وځلیږي په اسمان کې لکه ستوری وځلیږي په اسمان کې تاریخونه یې نامو ته په خندا شي او د غیرت او لوړ همت له برکته د غیرت او لوړ همت له برکته لوی واړه په صفت باندې ګویا شي د ملت د زړه په کور کې یې کور جوړ شي د ملت د زړه په کور کې یې کور جوړ وي او نومیالی وتلی سر چې د معنا شي
بیرغونه یې د فتح څومره خوند کا د ولس ډیرو دردونو ته دوا شي نو تل خدمت په صداقت کوي د خلکو تل خدمت په صداقت کوي د خلکو سل ځلې دي آفرین په داسې چا شي او په ویاړونو او سندرو به یادېږي په ویاړونو او سندرو به یادېږي په نصیب چې مېړنتوب د کوم اشنا شي نه مړ کېږي نوم یې پاتې تر محشر وي نه مړ کېږي نوم یې پاتې تر محشر وي او په هر چا باندې چې فضل د الله شي محترم کاکاجي میرویس چکنوري صاحب ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او مختصرې خبرې دې په شعر شاه سوري باندې وړاندې کړي میرویس چکنوري صاحب السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم شیخ شاه سوري باندې مستند او تاریخي خبرې وشولې او د دې نه پس هم ان شاء الله وشي او دا د مورخینو او محققینو کار دی چې دا شانتې مقالې او مضامین ولیکي البته څوک چې د تور ټکي سره اشنایي باید د خپلو علما روحانیونو نومیالیو ننګیالیو او د دستار د خلکو نه خبر وي او څه ناڅه معلوماتو سره وي نو ځینې شخصیات داسې وي چې هغه د یوې جامعې یوې ټولنې یو ولس پورې محدود او مربوط نه وي بلکې هغه د ټولو مشترک شخصیات وي د هغوی د مشترک مفاخر وي شیخ شاه سوري ځان د پښتنو او افغانانو مشر نه و بلکې هغه د به ویم چې دا د عالم اسلام یو مشر شخصیت و شیخ شاه سوري باتورو بهادرو او مدبرو او ډېر لوی شخصیت و بادشاه و شاهنشاه او هغه چې په لږ وخت کې څومره کارونه کړي دي ډېر خلک په ډېر وختونو کې نشي کولی دې کې شک نشته چې داسې خلک تېر شوي داسې بادشاهان تېر شوي دي چې هغوی په کم عمر کې لکه سکندر مقدوني یا الکسندر روما چې ورته وایي دا د یورپ نه راغی او همداسې مسلسل فتحې کولې افغانستان باندې راغی سره دې چې افغانستان کې معطل شو جګړې وخوړې سرونه یې وخوړل خو بالاخره هندوستان ته هم راورسېد خو د هغه نوم ښه نه یادېږي د هغه یو سفاک او قاتل او ظالم یادېږي عیاش انسان و مګر شیخ شاه سوري بیا هغه چې و دا یو د د کارنامو سره د شیخ شاه لقب د عادل شیخ شاه باندې مې یادېږي یعنی خلک ډېر پاچایان تېر شوي دي او خلک یادوي په تاریخ کې مګر دا د عادل لقب دا د ډېرو کمو خلکو په نصیب کېږي نو شیخ شاه سوري یو ډېر لوی شخصیت و ډېر کارونه یې کړي دي سره د دې چې کله چې دا په کشو ګیر کې و په جګړو کې و خو د دې سره په جنګونو کې چې جنګونو کې آبادۍ ورانېږي د په جنګونو کې آبادۍ هم کړي دي او دا چې بار بار سو ریاض شو چې د ډیل نه تر پېښوره پورې او د پېښور نه تر کابله پورې دا جرنیلي سړک جوړول او دا ځای په ځای باندې بیا هر سړک کې 100 کیلومتره کې بیا روباتونه جوړول او د هغې دپاره بیا د مسافرو دپاره تمځایونه او سرایونه دا ټول دا وړې خبرې نه دي زه په شیخ شاه سوري باندې نورې خبرې نه کوم دا خپلو اهل څوک چې دي لکل فن رجال هغوی ته سپارم 2 څلوري زما په شیخ شاه سوري لیکلي دي د هغې دغه به وکړم سره پیدا کړم شیر شاه سوري خو نوم یې فرید خان او بیا شیر شاه سوري شو نو ما اول دا څلوریزم عنوان مې ورکړی دی د سوالي په عنوان سره فرید څه ته وایي او سوري شیر شاه چا ته وایي او سوري شیر شاه چا ته وایي فرید بې مثل بې نظیر او بې همتا ته وایي جواهراتو کې اعلی بالا یکتا ته وایي میرویس واوره چې سوري شیر شاه در وپېژنم میرویس واوره چې سوري شیر شاه در وپېژنم د هند په خاوره یو عظیم افغان باچا ته وایي او بله سلطنت د هند ته کړی شیرخان یون دی د غم غر ځکه په سر د همایون دی او د مغول په نصیب تکه توره شپه شوه د افغان په برخه سپین
د افغان په برخه سپین روڼ سباوون دی. السلام علیکم. د چکنوري صاحب نه یو جهان مننه. خدایا د دې خاورې د پښتو خلک دې تل وي. ای خدایا د دې خاورې د پښتو خلک دې تل وي. او ای خدایا د شملو او د پټکو خلک دې تل وي. دعوت ورکوم د صدارتي خطاب دپاره استاد محترم ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب ته چې هغوی راشي او ستاسو په وړاندې خپل خیالات ته ورته وړاندې کړي. ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د صدارتی مجلس ګرانو مشرانو، شاعرانو، ادیبانو، دانشورانو، همزولو، مشرانو او وړو بچو، السلام علیکم. زه تاسو ته د صدارتي خطبې خلاصه وړاندې کوم. د ټول نه اول خو ستاسو د ټولو ډېره مننه چې کوم ملګري راغلي دي او د ښایسته غونډه کې د برکتي او ډېره پرتمینه غونډه کې په شریکه ناست دي او د ملګرو خیالات د خپل هغه بابا په حق لاوري چې هغه زمونږ د پښتنو ډېر لوی فخر دی. دومره لوی فخر دی چې د هغې څنګه چې نوم دی شیر شاه، نو دغسې هغه زمونږ د زړونو بادشاه دی. او زه باچاجي ته او د هغه ملګرو صابر د رڼا ملګرو ته او خاص کر یور وایس ټي وي ته او د دې ټولو مرستیالانو ته ډېره مبارکي وایم چې داسې یو شخصیت چې هغه د هندوستان د ټولو خلکو خوښ شخصیت دی. یوازې د پښتنو د افغانانو نه، د ټول هندوستان د اوسیدونکو او یوازې د مسلمانانو نه، د هندوانو او د سیکانو هم ډېر عزیز شخصیت دی، ځکه چې هغه ټول قام ته ډېر په درنه سترګه کتلي دي. نو دا باچاجي مبارک ته شه، بیا دې مبارک شه. باچاجي یو داسې شخصیت دی چې یقین وکړئ د ده کار او کردار چې دی هغه ډېر زیات د ستایلو دی. او چې څوک د سړیتوب خاوند کېږي نو د هغه دشمنان هم ډېر پیدا کېږي، نو بس د دشمنۍ ته دې هم ملا وتړي. او د ده په دشمنۍ کې تاوان دی او په دوستۍ کې کړاو دی. د په دوستانو کې چې څوک دي نه کړاو ښکار دي. او دشمنان چې دي نو هغې که هر څه هر څه وایي د باچاجي کار نه ورک کېږي، نه پټېږي، نه کمیږي، نه تتېږي. دی په خپلو اتلانو مین دی، الله به دل هم ډېر برکت ورکوي او ورکړی هم دی. دی د خپلو هغه باباګانو ستاینې کوي کوم باباګان چې نړۍ منلي دي او زمونږ بچي ترې نه دي خبر. دی کله ایمل خان را پیدا کړي او کله دریا خان را پیدا کړي او کله ملتان خان را پیدا کړي او کله عجب خان را پیدا کړي او کله ګرځي چار چاپېره ګرځي او د خپل باباګان ستایي. د پښتونخوا بادشاهانو باندې هم ګام اخیستی دی، په ګجو خان او ملک احمد او دې ټولو طرف ته پاملرنه کوي. نو زه ګڼم چې داسې خلک ډېر کم وي چې هغه د خپل اصلیت لوري ته خپل اولادونه، خپل بچي، خپل ملګري، خپل کشران ور ورسوي او هغوی ته خبر کړي. ځکه چې زموږ په نصاب کې خو نشته که نه چې کله ته پردۍ ژبه وایې نو ته به پردی تاریخ هم وایې، ته به پردي روایات هم وایې، ته به پردي اقدار هم وایې، ته به پردی مذهب هم وایې، ته به پردی تاریخ هم وایې. او چې خپله ژبه وایې نو دا ټول به خپل وایې. نو الله دې زمونږ د تعلیم ماهران او زمونږ سیاستمداران دې الله په دې پوهه کړي چې هغوی د خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکړي. ټوله دنیا لګیا ده په خپلو ژبو کې تعلیم حاصلوي او مونږ چې یو مونږ پردۍ ژبې وایو، پردي تاریخونه وایو، پردي روایات وایو. نو دا د صابر د رڼا ملګرو ډېر لوی قدم دی. که څوک پې سوځي نو هغه به د پښتنو نه سوځي، هغه به د پښتنو د تاریخ نه سوځي، هغه به د عظمتونو نه سوځي. او که څوک پې خوشحالیږي نو هغه خپل نیکونه ستایي او خپل ځان درنوي.
نو بیا زه هیڅ هم نه وایم، صرف دومره وایم چې ډېره مبارک شه او د خوشحال خان بابا څه دعاګانې دي، څه ګیلې دي او څه رښتیا دي، په دغې باندې به خپلې خبرې راټولې کړم چې هغې مونږ ته مخې ته آینه نیولې ده. او دغه شعرونه چې دي او دوه شعرونه ته ایمل خان بچي ډېر ښه ووې او د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې صابر د رڼا ملګري چې دي نو د هغې دومره په اعتماد کې راغلي دي چې باچاجي لاندې لاس دی نن دی ته بېغمه شوی دی وایي چې اوس یې سمبالولی شي. نو دا مو مبارک شه چې بچي اوس تکړه شو او هغوی خپل کار پیژني. خوشحال خان بابا فرمایي چې په کاته شم و عالم ورته حیران، په کاته شم و عالم ورته حیران چې د نس دپاره څه که دا سګان. هسې چارې پیدا شي له وجوده چې په فکر ذکر نه وي د شیطان. او تل قرآن د وړاندې ایښی قرآن لولي، تل قرآن د وړاندې ایښی قرآن لولي، ولې هیڅ عمل یې نه وي په قرآن. او ښه سړی لالو یاقوت دی مونده نه شي، ښه سړی لالو یاقوت دی مونده نه شي، لکه نور کاڼي لږ نه دي ناکسان. او په کوم لوري پسې ځم چرته یې غواړم، په کوم لوري پسې ځم چرته یې غواړم، د کیمیا غوندې نایاب شول دانایان. په کوم لوري پسې ځم چرته یې غواړم، د کیمیا غوندې نایاب شول دانایان. او که په نور خلکو کې ښه سړي مونده شي ګیلې ته زړه ټینګ کوي، که په نور خلکو کې ښه سړي مونده شي ولې ښه سړي به لږ وي افغانان. که هر څو ورته د پند خبرې وایي، که هر څو ورته د پند خبرې وایي، د پلار پند یې هم ښه نه لګي په ځان. هره چار د پښتانه تر مغل ښه ده، هره چار د پښتانه تر مغل ښه ده، اتفاق ورسره نشته ډېر ارمان. د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و بادشاهان، شپږ اووه پیړۍ یې هسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک وو حیران. یا هغه پښتانه نور و داسې نور شول، یا هغه پښتانه نور و داسې نور شول، یا د خدای دی اوس دا هسې شان فرمان. که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. ډېره مننه، ډېره مهرباني. قدرمنو ملګرو ستاسو د ټولو مننه کوم او تر دې وخته چې تاسو ټول ناست یئ دا صحیح ده چې ډېر خلک لاړل، ډېر خلک بیا راغل، دا چای به هم څکو او زما دا خواهش دی چې د دې چایو نه فوراً پس دلته یو څو ښه شاعران راغلي دي، هغوی نه به یو څو شعرونه هم اورو انشاءالله چې د پښتو د ژوند بقا او مینې دا سفر به همداسې جاري ساتو او همدارنګې اتلان به یادو. او دا خبره دا چونکې ډاکټر صاحب دې سیمینار کې به تاسو دا نوې څیرې ډېر وینئ، ځکه چې ما نه اکثر ملګرو به ګیلې کولې چې ته بیا هماغه خلک راغواړي هماغه. نو ما ویل چې زه که راغواړم زه خو زر تنان به راغواړم، خو چونکې سیمینار له به د سیمینار خلک راغواړي نو ما دا ځل کوشش کړی دی چې دا نوي ملګري ډېر راغواړم. هغه تاسو به چې کمې څیرې دي دی هغه بیا راځي، بیا راغواړو، بیا راغواړو، خو مغه اتیا سل تنان لکه په دغه وجه به انشاءالله چې دا را روان بل کوم سیمینار دی د ډاکټر صاحب عباسین صاحب او د ایمل شاه دا خواهش دی چې دا یو ډېر لوی هیرو و بهلول لودي، نو پکار ده چې په د جاوید اقبال خان یو سیمینار وشي. زه دا اعلان هم کوم چې انشاءالله اوس خو نشي کېدی چېرته د اخترونو نه پس به که مونږ هر کله بل سیمینار کوو نو په بهلول لودي به سیمینار کوو. بیا هم د ټولو رڼا ملګرو د دې کارکنانو د یور وایس ټي وي لندن د خپل ډېر ګرانو ملګرو نصیر یاسیني صاحب، عباسین نوابزي صاحب، ډاکټر ببري امین صاحب او د خور ستوری امین او د سهرجانې د دې ټولو ملګرو مننه کوم، د میرویس چکنوري په شمول ده چې دوی مونږ سره کله کله مرسته هم کوي، ملاتړ هم کوي، مونږ له ډاډ هم راکوي.
الله دې ستاسو ټولو عزت وساتي. بس چیم چېرته ټیک کړي دي دغلته دغه به په خپله او د سټیج ملګري به دلته څکي، که دلته څوک راتلی شي نو دلته راوخیږي ورته او که هلته ځي هلته یو خبره شي، ټول هر څه یو دي. الله دې ستاسو د ټولو عزت وساتي.